على ما لم تر إنك قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی ألم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله بشک الله له دا غد پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د والارض او د ځمکې يعذب عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې د الله خوښ ويغفر او بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء چې د الله خوښ والله والله جل شانه على كل شيء په هر یو څه باندې قدیر قدرت لرونکی دی همیشه. الله جل شانه فرمایي چې ځمکې بادشاہ او د اسمانونو بادشاہي دا زما سره ده، زما خوښه ده چې چاله عذاب ورکوم او چا مغفرت کوم. ځکه الله فرمایي دا زما طاقت دی. بس پرونی آیت مبارکه کې دو آیتونو مبارکو کې دې خبرې تذکره وه چې الله فرمایل یو زنانه او نارینه چې هغه کله غلا وکړي نو که نارینه دی او که زنانه د دینه به لاس پرې کوئ. دا بدله ده د دې د دغې غلط عمل چې دی غلا کړې ده او دا سزا ده د الله جل شانو د طرف نه. او الله جل شانو چې دې قسمه سزاګانې او قوانین مقرري دا د یو حکمت په بنیاد باندې د صفایدې د پاره. بیا الله جل شانو فرمایل چې که یو سړی گیر شو د هغه نه لاس کټ کړی شو نو دله په آخرت کې مونږ سزا ورکو. الله جل شانه فرمایي که په دنیا کې توبه وسته چې بیا به نه کوم د آخرت چې کومه سزا ده هغه به ورته معاف شي او د غلا د وجې د غلا د وجې به د ده په سزا کې په دنیا کې تخفیف نه راځي. یعنی دنیا کې به لاس پرې کوي بادشاہ او توبې سره به دا صرف دومره وشي چې د آخرت کومه سزا ده الله جل شانه به هغه معاف. اوس الله جل شانه فرمایي چې د آخرت سزا ما معاف کړه دی انسان ته دنیا سزا مې ورکړه. که زه غواړم په آخرت کې سزا ورکوم په دنیا کې سزا ورکوم. که زه غواړم په دنیا کې انسان بخم په آخرت کې انسان بخم. الله جل شانه فرمایي دا خبره ټوله زما د خوښې ده ځکه زه حکمت والی یم هر کار د فایدې کوم او د حکمت کوم. زما خوښ هم ده الله فرمایي او دا زما طاقت هم دی. زه داسې کولی شم بل څوک داسې نشي کولی. الله جل شانو په غلا باندې قانون د لاس پرې کولو مقرر. وجه دا د انسان چې غلا کوي نو خپل لاسونه وړاندې کوي هغه څیز د پټولو دپاره. ځکه انسان چې غلا کوي او خامخا یو څیز دپاره به لاس مخکې کوي که نه په خپو غصو غلا نه کوي نه په سترګو په غوږونو باندې غلا کوي. غلا په صحیح په لاسونو باندې ته به اوس د وای فای غلا خو هغې کې څوک لاسونه نه وړي د وای فای ډیوایس لا نه دا ته چې دا څه استعمالوې په ګوتو کې چې سر دا کم ځای دی لاس دی. خیر اعتراضات دي هغې خپل کار به کوي. دونه خبره ده چې غلا چې انسان کوي نه خپل لاسونه ورته وړاندې کوي نه الله جل شانو فرمایل چې لاس دې پرې کړي. بیا لاس هم دغه پرې کړي شریعت حکم دا چې اول به ته ښی لاس پرې کړي. نو د ښی لاس حکمت دا دی چې په کائنات کې اکثر خلک هغه ښی لاسي دي ګسلاسي نه دي. ګسلاسي کم دي ښی لاسي سیوا دي. نو ځکه الله جل شانه لومبه حکم لکه بل قرات حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دے
چې پای کې داسې نه دي چې فقطعوا ایدیهما فقطعوا ایمانهما د دې ښی لاسونه پرې کړئ پای کې داسې قرات دغه یو قرات ته د قرآن مجید چې ښی لاس ته پرې کړئ موږ په هغې باندې عمل کړی دی دغې حکمت ته وجې نه ښه دغه وجه وه چې الله جل شانو د ښی لاس ته پرې کولو ولې داسې یو عجیبه اعتراض دی داسې کار شوی که نه ښی به ترې پرېږي ګس به ترې نه پرېږي یو اعتراض د ډېر زیات مشهور اعتراض دی هغه اعتراض دا دی چې والد محترم رحمت الله علیه هغه په یو حدیث باندې بحث کو د مشکات شریف روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې وفي اليد 50 که چا د چا نه لاس پرې کو نو هغه به د هغې لاس دیت ورکوي او 50 اوخان به ورکوي څه به ورکوي چې کوم د دیت بحث په هغې کې مې درته دا ویلي وو 100 اوخان او 50 اوخان چا د یو انسان لاس پرې کو نو دیت څومره دی 50 اوخان زمونږ والد صاحب ته وی یاره ستاسو دا شریعت هم هسې ټوکې دي نعوذ بالله وی ولې پرون موږ مسله کړې وه چې یو سړی د 10 درهم غلا وکړي نو د هغه نه به لاس پرې کولی شي نو یو ځای کې د لاس قیمت هغه 10 درهمه مقرر کو بل ځای کې د 50 اوخان مقرر کړي دي په دیت کې دا خو ډېر غټ تفاوت دی ډېر غټ تضاد دی څه ټوکې شانتي دي ستاسو دا دین زموږ والد محترم رحمت الله علیه ول ډېر عجیبه جواب ورکړ په زړه کې لار ویسته زه ورته وفرمایل وی امانتدار لاس د الله جل شانو په نسبت باندې ډېر قیمتي دی او خیانت والا لاس او د هغې د ذلت هېڅ ویلیو نشته په شریعت کې د هغې هېڅ قیمت نشته په شریعت کې نو د غلا کړی د لاس خیانت والا دی نو قیمت هم صرف 10 درهمه شو نه راځي په دې باندې په 10 درهمه کې به دا لاس پرې کولی شي ځکه لاس خیانت والا دی نو په شریعت کې هېڅ حیثیت نشته خو چې کله لاس امانت والا او چا د چا نه پرې کړو نو بیا ورته 50 اوخان به ورکړې دا فرق دی وایي د دې خبرو پوهېږي الله چې څه وایي هغه درست دي د دې دا مطلب دی چې الله څه وایي هغه درست دي هغه صحیح دي په هغې زموږ ایمان دی او اندا وشواس نه دی اندا ایمان نه دی اندا تقلید نه دی د ړندو سترګو تابعداري نه ده د عقل نه پاس شوي د عقل په انتها باندې د عقل حدود کراس کړي داسې د حکمت حدود کراس کړي داسې شریعت دی دین اسلام علم تعلم الله جل شانو فرمای آیا ته نه پوهېږي چې ان الله له ملک السماوات والارض د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې د یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء الله عذاب ورکوي هغه چاته چې د الله خوښه شي ویغفر لمن یشاء د الله خوښه شي بس خلک معاف کوي والله علی کل شیء قدیر دا د الله جل شانو طاقت دی د چا مغفرت کول او چاله عذاب ورکول دا د هر چا طاقت نه دی بس وګورئ بس